سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوالو په دې امید چې تاسو ورته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ مینوالو که چېرته تاسو څوک په فیسبوک باندې تنګوي یعنې تاسو ته غلط میسیجونه کوي یا تاسو باندې غلط پوسټونه کوي یا تاسو تهدیدوي یا د کومې ټولنې په خلاف باندې لیکنه کوي نو هغه فیسبوک اکاونټونه تاسو کولی شئ چې په یو رپورټ له منځه یوسئ مینوالو تاسو ویډیو تر پای راسره وګورئ انشاءالله چې تاسو ته به جالبه وي او تاسو به له دې څخه استفاده وکړئ د دې طریقې لپاره مینوالو تاسو لومړی فیسبوک لایټ ته اړتیا لرئ تاسو به د پلی سټور څخه فیسبوک لایټ راواخلئ او په خپل موبایل کې به انسټال کړئ کله مو چې انسټال کړ نو مینوالو دلته به راشئ تاسو هغه فیسبوک لایټ باندې به مینوالو کلیک وکړئ هر څوک چې تاسو لرې کول غواړئ په فیسبوک کې او تاسو تهدیدوي یا تاسو ته مشکل رسوي هغه باندې به کلیک وکړئ مینوالو دا زما پخوانی اکاونټ دی د دغه نمبر له ما څخه هیر شوی دی او پاسورډ یې راته معلوم دی نو زه غواړم دغه اکاونټ له منځه یوسم مینوالو د دې لپاره مینوالو تاسو لومړی دلته دغه دریو ټکو باندې کلیک وکړئ او دلته به مینوالو راشئ فایند سپورټ آر ریپورټ پروفایل د باندې به کلیک وکړئ او دلته به فاک اکاونټ باندې کلیک وکړئ نیکسټ به یې کړئ او دلته به ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ همداشان د ټیک مارک به ولګوئ او سبمیټ ریپورټ د باندې به کلیک وکړئ کله چې دا کلیک کړ نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او ډن باندې به کلیک وکړئ دلته به راشئ فوټو ته د دې پروفایل عکس به راواخلئ او دلته به درې ټکو باندې کلیک وکړئ همداشان فایند سپورټ باندې به کلیک وکړئ دلته به هرسمنټ باندې کلیک وکړئ او نیکسټ به یې کړئ کله مو چې نیکسټ کړل دغه اکاونټ د ستا د ملګري دی او که ستا دی دلته می زما دی نیکسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینوالو ډن باندې کلیک وکړئ کله مو چې ډن کړی را به شئ مینوالو ستاسو دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینوالو تاسو هیلپ باندې کلیک وکړئ کله مو چې هیلپ کلیک کړ لاندې به راشئ دلته ګورئ سپورټ ان باکس دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینوالو تاسو کوم چا باندې چې رپورټ کړی وي همغه رپورټ باندې به تاسو مینوالو سی فول میسیج دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به مینوالو تاسو هغه نوم باندې کلیک وکړئ کوم اکاونټ باندې چې تاسو رپورټ کړی ده او لاندې ښکته ګورئ ریپورټ دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړل دا ریپورټ دیس پروفایل سبمیټ او دلته مینوالو this is a fake account continue او cancel بیا دلته مینوالو رپورټ باندې کلیک وکړئ او دلته مینوالو recover or close this account دې باندې به کلیک وکړئ او دلته close this account یو ور دوه وارې درې وارې څلور وارې پنځه وارې شپږ وارې اووه وارې اته وارې نه وارې او دلته به ډن باندې کلیک وکړئ بیا به مینوالو راشئ رپورټ ته رپورټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې کلیک وکړ مینوالو دلته به راشئ تاسو رپورټ دیس پروفایل دې باندې به کلیک وکړئ او لاندې ګورئ دې آر یوزینګ دې باندې به کلیک وکړئ او کنټینیو به یې کړئ دلته مینوالو تاسو په یو دوه درې دریم باندې به کلیک وکړئ او دلته مینوالو تاسو بیا کینسل باندې کلیک وکړئ کله مو چې کلیک کړ بیا به تاسو مینوالو راشئ رپورټ ته بیا به تاسو مینوالو رپورټ دیس پروفایل او بیا به تاسو دریم باندې کلیک وکړئ دلته هاید آل فرام ذبیح الله دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به ډن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو رپورټ باندې کلیک وکړئ او دلته به مینوالو تاسو بیا هم رپورټ دیس پروفایل دې باندې کلیک وکړئ او را به شئ مینوالو تاسو لومړی آپشن به کلیک کړئ او دلته به مینوالو سینډینګ پرایمري دلته به تاسو پوسټینګ انیثینګ لومړی آپشن باندې به تاسو مینوالو کلیک وکړئ او دلته به تاسو دا کینسل کړئ کله مو چې کینسل کړ د خیرنۍ رپورټ به تاسو مینوالو بیا وکړئ رپورټ دیس پروفایل او دلته مینوالو تاسو دریم رپورټ انتخاب کړئ کله مو چې انتخاب کړل دا به مینوالو کینسل کړئ نو مینوالو تاسو به دلته اوس راشئ ټیم لاین ته ټیم لاین باندې به کلیک وکړئ دلته تصویرونه ګورئ تاسو مینوالو کوم تصویرونه چې پورته شوي دي هغه به تاسو ته وښیي دغه تصویرونه چې د پاک تصویرونه دي نو له دې ځایه خارجېږم مینوالو را به شئ مینوالو تاسو بیا هم فیسبوک لایټ ته او کوم کس باندې چې تاسو رپورټ کړی هغه به سرچ کړئ کله مو چې سرچ کړئ مینوالو دلته به تاسو مینوالو دغه ریکور کوي
مینوالو تاسو ګورئ اوس به موږ ته میسیج راغلی وي هلته میسیج موږ ګورو چې دوی څه وایي دا به انشاءالله مینوالو په 1 ساعت یا 1.5 ساعت کې له منځه لاړ شي دا اکاونټ هیلپ ته ځمه او هیلپ کې دلته ریپورټ سبمیټ او دلته مینوالو دا ګورئ تاسو ان ریویو حالت کې دی کله چې دغه د ریویو نه ووځي اپډیټ شي نو دغه اکاونټ به له منځه لاړ شي نو مینوالو تاسو دلته باید انتظار وکړئ هر کله چې دغه اکاونټ اپډیټ شو نو دغه اکاونټ به له منځه ولاړ شي نو کله چې له منځه ولاړ شي دغه لیکل چې د نوم باندې چې موږ کلیک کوو تاسو ګورئ دغه نوم باندې بیا کلیک نه کیږي نو ستاسو اکاونټ به بالکل بیا حذف شوی یا ولې منځه ولاړ وي مینوالو دا چې زه بیا حاضرېږم او ستاسو لپاره یوه نوې او خوندوره ویډیو چمتو کوم تر ښه یم په پاک رب سپارم د الله په امان